اکثر کسان تپوس کوي وي من ګناهونه زیات کو، ګناهونو ته میلان ډیر کیږي، د زړه توجه ورته ډیره زیاتوي، وسوسې راځي، غلط سوچونه راځي، ان تر دې چې بعضې کسانو ته د خپلو خپلوانو باره کې سوچونه راځي، د خپل مور او پلار رونو خویندو باره کې غلط سوچونه راځي. د دې ختمولو دپاره بهترینه نسخه مونځ دی. مونځ کې د انسان پریکټس کیږي د دماغو، د سترګو، د زړه او د ټولو اعضاو. د دماغو پریکټس د دې طریقې سره کیږي چې مونځ ته به ته خیال ساتي چې څوم رکعت کې روان یې، صورت مې ویلې دی که نه دی، سوره فاتحه مې ویلې ده که نه ده، نو دې کې دماغ کنټرول کیږي. نور عبادتونو کې دماغ نه کنټرول کیږي. روجه ده نو دماغو ته ضرورت پکې نشته، بس روجه دې ونیوله، که دماغ دې په ځای نه و خوراک دې وکړو نو بیا هم دې روجه نه ده ماته. مونځ داسې عبادت دی چې دې کې د دماغ بې ځایه شي نو رکعتونه دنه ګډوډ شي، یا به د سره مونځ کې، یا به سجده سهوه کې، او یا به بار بار لګې رکعتونه به ډېر کې ګډوډ بشي. نو مونځ ډېر زیات سوچ غواړي، خصوصا هغه کس چې امام وي، خصوصا هغه کس چې ځان لمونځ کوي. او داسې خو چې امام پسې کې نو بس الا بلا برګردنی مولا، ټول غم دی مولا په سر والي. نو دی وجې نه چې کوم انسان دا غواړي چې زما دماغ په ځای شي، زما دماغ ریلیکس شي، زما دماغو ته سکون میلو شي، په دې باندې ډاکټرانو اوس تحقیق کړی دی چې د ټولو نه زیات دماغو ته فایده ورکوونکی څیز هغه مونځ دی، او په مونځ کې بیا سجده ده. چې کوم انسان اوږدې اوږدې سجدې کوي، اوږدې اوږدې سجدې کوي، نو هغه انسان دا د دماغو چرته نه لیونی کېږي. چې کوم انسان مونځ کوي او اوږدې اوږدې سجدې کوي، دا دماغي بیمارو شکار کېږي نه. که څوک د دې شکار وي او دماغي امراض لري نو دا د اوږدې اوږدې سجدې کوي. دې کې چې کوم دی اوس ډاکټران وایي د ټولو نه زیات چې وینه فایده رسوي د انسان دماغو ته هغه د سجدې په حالت کې چې انسان سر داسې ښکته کړي. او دارنګې بعضې ډاکټرانو ویلي بعضې الرجي ده، هغه د سترګو الرجي، د بعضې نورو الرجي وي، هغه په سجدې سره د انسان ختمیږي. خو موږ سجده کې عموما کم وخلو، سجده کې لږ زیات وخت اخیستل پکار دي. خو چې کله انسان ځان لمونځ کوي، خپل سنت کوي، خپل نفل کوي، د جمع مونځ کې به امام گزاره کوي، مقتدیانو ته به ګوري، ځکه هغې کې بیمارانی کار روزګار والا وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی اذا امن احدکم فلیخفف، چې کله امام شي نو بیا سپک مونځ کوه. فإن فیهم المریض، ځکه دې کې به مریضي، والضعیف یا به کمزورې بوډا به پکې ولاړي، وذل حاجه حاجتمند به ولاړي، چېرته به ضروري کار له رواني، نو ستا د وجې نه په هغه ناوخته شي. نو بهرحال ځکه د جمع مونځ موږ عزتمندو اکثر مختصر کوو. نو مونځ عزتمندو داسې د فحشاو نه او د منکراتو نه او د بیمارو نه انسان حفاظت کوي. کم انسان چې ګناهونه ډېر کوي دا دې سوچو کې د ده به مونځ کې ګډوډي. قرآن پاک کې د مونځ حکم یا د مونځ ذکر 200 ځل راغلی، 700 ځل، 700 پیرې د قرآن پاک تذکره راغلی، د مونځ تذکره راغلی. او د نبی علیہ السلام زندگی، د صحابه کرامو، د اولیاء زندگی وګوره چې کله به څه اهم کار پیښ شو نبی علیہ السلام به مونځ ته متوجه کېدو.